السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ به یاست. ملګرو، په دغه ویډیو کې به ستاسو په موبایل کې یو دا رقم اپلیکیشن در وښیم چې د هغه اپلیکیشن په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ په خپل موبایل کې د خپلې خوښې سیټینګ او د خپلې خوښې اپلیکیشنانو ته فنګر پرنټ لاک ور ولګوئ. یعنې بیا به هغه شی خالص ستاسو په ګوته باندې خلاصېږي، لیکن د بل چا په ګوته باندې به نه خلاصېږي. او دغه رقم ملګرو، په دغه اپلیکیشن کې نور هم ډېر کارونه کېږي. کله چې په دغه اپلیکیشن کې موږ یو بل اپشن آن کړو، نو بیا هر څوک ستاسو موبایل خلاصوي یا ستاسو موبایل کې کوم اپلیکیشن خلاصوي، نو ستاسو موبایل به دستي د هغه سړي څه عکس واخلي او دستي به تاسو د هغه سړي ټول معلومات تاسو درکړي چې دغه سړی په 2 بجې باندې راغلی و او دغه شی ستاسو په موبایل کې خلاصوي، عکس به هم وي. او دغه رقم ملګرو، په دغه اپلیکیشن کې موږ ویډیو هم پټولی سو، عکسونه هم پټولی سو، نو بیخي ډېر کارونه کېږي. یعنې دا آل ان ون اپلیکیشن ده، یعنې دا ټول کارونه په دغه یوې اپلیکیشن کې کېږي. نو ملګرو، تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او دغه ویډیو خو خامخا له خپلو ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو ملګرو، ولر به تاسو راسئ پلی سټور ته او له پلی سټور څخه به یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. ملګرو، کله ستاسو پلی سټور خلاص کړئ، سرچ ته به راسئ او په سرچ کې به ولیکئ لاک اټ. ملګرو، کله ستاسو لاک اټ ولیکئ، نو دغه اپلیکیشن به تاسو سره راسي. دغه اپلیکیشن ملګرو لاک اټ ایپ لاک فوټو والټ فنګر فرنټ لاک. نو ملګرو، دغه اپلیکیشن به تاسو له دغه ځای ډاونلوډ کړئ. دغه رقم 4.6 د ریټینګ ده او 10 میلیونو کسانو دغه اپلیکیشن له دغه ځای ډاونلوډ کړی ده. نو دغه لاک اټ ایپ لاک فوټوز والټ فنګر فرنټ لاک اپلیکیشن به ملګرو تاسو له دغه ځای ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو، کله ستاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، نو به تاسو ولاړ شئ، دغه اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. نو دغه رقم زه هم دغه اپلیکیشن خلاصوم. نو ملګرو، کله ستاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، نو ګول ته اوس دا ډینای الاوس لیکلی دی، اوس به دغه الاو باندې به تاسو کلیک وکړئ، بیا په دغه الاو باندې کلیک وکړئ او دغه رقم ګوره وایي سیټ ان انلاک پیټرن، دلته به اوس تاسې پاسورډ ور ولګوئ. هر رقم پاسورډ چې مې ورلګوئ هغه رقم پاسورډ ور ولګوئ. نو دغه رقم زه دې ته دا پاسورډ ولګوم، 2 وار به تاسې هغه پاسورډ ورکړئ. پاسورډ چې مې ورکړئ ملګرو، ګوره ته له تاسو یو سیکیورټي کوېشن یعنې یوه پوښتنه درڅه کوي. نو ملګرو، دغه ته به تاسې یو کوچنی جواب ورکړئ، خپل نوم ورکړئ او دغه پوښتنه به هم تاسې یاد ساتئ، ځکه بیا که چیرې تاسو څه کوډ هیر سي، نو د دغه پوښتنې په ذریعه سره هم تاسو خلاصولی شئ. نو دغه رقم ما دا ټي زیډ ورکړئ، یعنې ټیکنیکل زده کړه ډن مې کوئ. دغه رقم تاسو به خپل نوم ورکړئ. ګوره ملګرو، اوس بیا وایي پروټکټ یور ایپ، یعنې وایي تاسو غواړئ چې دغه اپلیکیشنونو ته پاسورډ ور ولګوئ. نو زه ورته بیا زه فلحاله نور لګوم، زه بیا بعد کې ورلګوم. نو که تاسو ورلګوئ خالي په هغه باندې ټیک مارک ولګوئ او دغه پروټکټ انیوې به ووایي، نو پاسورډ به ولګوئ. نو ما پاسورډ نه دی ورلګولی، نو زه بیا له دې بعد ورلګوم. دغه رقم ملګرو، کله چې دغه سیټینګ تاسو وکړئ، یعنې پاسورډ ماسورډ سره ورولګوئ، نو بیا له موږ سره چې اوله وار دغه اپلیکیشن خلاص شي، نو د دغه انټرفیس یعنې دغه شکل دغه رقم راځي. دغه رقم ملګرو، اوله وار راځو موږ په دې کې اپلیکیشنانو ته او سیټینګو ته لاک لګوو. دغه رقم بیا راځو ملګرو، په دې کې موږ تصویرانو ویډیوګانې پټوو او اخر ته په دې کې موږ فنګر فرنټ لاک پسې لګوو. نو راځو ملګرو، اوس موږ اپلیکیشنانو شانو ته لاک ولګوو. نو دغه ایپ لاک چې لیکلی دی ملګرو، په دغه ایپ لاک باندې به تاسې کلیک وکړئ. په ایپ لاک تاسې کلیک وکړئ، ګوره ملګرو دا سیټینګونه رالو، هر سیټینګ ته مو لاک ولګوئ، هر اپلیکیشن ته مو لاک ولګوئ، هغه ته تاسو لګولی شئ. نو زه راځم وټساپ ته لاک ولګوم، په دې وټساپ باندې ما کلیک وکړئ. ګوره دا یو اپشن به تاسو دلته آن کړئ، دغه پرمیټس لیکلی ده، په دغه باندې به تاسې کلیک وکړئ. په دغه سم کلیک وکړئ، ګوره اکسیبیلیټي سیټینګ له موږ سره خلاص و، لاندې سره لاس ملګرو ګوره دلته لاک اټ چې ده دا له موږ سره آپ ده، په دغه باندې به تاسې کلیک وکړئ او دغه لاک اټ به دلته تاسې آن کړئ او دلته به یې اوکې کړئ. ګوره دغه له موږ سره آن سو. نو اوس دې ته ځو شاته، اوس زه وټساپ ته لاک ولګوم. ګوره ما دلته وټساپ ته لاک ولګوئ. دغه رقم زه راځم میسیجز ته لګوم او ګیلري ته لګوم، هر شي ته چې مو لګوئ، کیمرې ته لګوم، هغو ته تاسو لاک ولګوئ. نو ګوره ملګرو، لاک ولګېدی. اوس زه بېرته شاته راځم. نو دغه رقم دا بیګس لیکلی دی، په دغه بیګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو راځو ملګرو، اوس یې ګورو چې هغو اپلیکیشنانو ته لاک ولګېدی که نه ولګېدی. نو دغه رقم زه شاته راځم او دلته زه اوس وټساپ خلاصوم. نو ما په وټساپ باندې کلیک وکړئ. ګوره ملګرو، تاسو وکتل چې وټساپ ته لاک لګېدلی ده. دغه رقم زه اوس راځم بل شی خلاصوم، ګیلري ګوره زه خلاصوم، ګیلري زه ګوره خلاصوم، ګیلري ته هم کوډ لګېدلی ده، یعنې ګوره اوس دې ته کوډ لګېدلی. اوس که چېرې تاسو کوډ معلوم و، کوډ به ورکړئ، خلاص به سي، او که کوډ نه درته معلوم نو دا به نه خلاصېږي. دغه رقم ملګرو، زه اوس راځم په دې باندې یو سیټینګ لګوم چې بیا هر څوک په موبایل کې اپلیکیشن خلاصوي چې د یو وارې غلط پاسورډ کې وایي، دستي به ستاسو موبایل له هغه سړي څه عکس واخلي او تاسو به بیا در وهم ښیي. نو هغه سیټینګ اوس موږ کې آنو، لاک اټ ته به راسي، په لاک اټ چې مې کلیک وکړئ، دلته به هغه پاسورډ ورکړئ. پاسورډ چې مې ورکړئ ملګرو، دغه مور چې لیکلی ده، په دغه مور باندې به تاسو کلیک وکړئ. په مور چې کله تاسو کلیک وکړئ ملګرو، دغه انټرډر سلفي چې اول اپشن چې ده، انټرډر سلفي ټیک د فوټو اف د ټرایر ایپ رونګ پاسورډ، په دغه باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. په دغه تاسو کلیک وکړئ، دغه انیبل
انټرنل سلفیس لیکلی د ملګرو په دغه به کلیک وکړئ او هلته بیا تاسې الاو کوئ او ګوره وایي انکریکټ پاسورډ انټري یعنې څو وارې هغه سړی غلط پاسورډ کې ووایي دغه رقم عکس دې ځینې واخیستل سي وانس یو وارې ټو ټایم دوه وار څو وارې زور ټایم ټو ټایم مې په ولګوو یعنې کله چې هغه سړی دوه وار پاسورډ کې ووایي بیا دې عکس ځینې واخیستل سي ګوره دغه انیبل سو نو اوس یې هر څوک ستاسو موبایل واخیست ستاسو ملګری یا ستاسو موبایل بل ځای پروت وي چارج ته پروت وي اوس یې هر څوک ور واخلې نو ګوره زه اوس ګیلري خلاصومه نو دغه رقم دا پاسورډ غواړي اوس ګوره کله چې دی په دې کې غلط پاسورډ ووایي یا دته خو نو به نو پاسورډ نه وي معلوم دی چې وار غلط پاسورډ ووایي یو شی به هم نه وي دویم وار دی غلط پاسورډ ووایي له داسې عکس واخیستل سو تصویر ځینې واخیستل سو د ده بیخي سر خلاص سوی اعلانوي نو دغه رقم ملګرو اوس بېرته دی جني ووتی یعنې ګیلري هم ده که خلاصه نو ملګرو اوس ګوره تاسو دلته راسئ لاکټ اپلیکیشن خلاص کړئ نو دا له تاسو کوډ غواړي کوډ چې ورکړئ دا ملګرو مور ته به راسئ په مور سیمه کلیک وکړئ دغه انټرنل سرفیس لیکلی ده په دغه ستاسې کلیک وکړئ نو ګوره ملګرو تاسو کتلی سئ وایي دیس ګای ټرای ټو انلاک یور ګیلري یعنې وایي دونه بجې وې دونه منټ بالا او دغه هلک دغه سړی رالی ستاسو ګیلري یې خلاصوله نو تاسو وکتل ملګرو ګوره زما عکس هم راغلی ده نو دغه رقم اوس بیا زه راځم یا بیا اوس ګوره بیا یې وار غلط درې واره غلط پاسورډ کې ومه ګوره ما دلته غلط پاسورډونه کېوالو دغه رقم دوه وار مې غلط پاسورډ کېوالی بیا زه ځم دغه اپلیکیشن خلاصوم او ګوره مې سیای په دې کې هغه راغلی ده که نه ما تصویر اخیستل سوی ده که نه ده زه مور ته رالم او دغه رقم دلته انټرنل سلفي مې واله ګوره اوس دوه دانې سو نو دغه رقم ملګرو دا ډېر ښایسته سیټینګ ده او ته کولی سې سیاره سړی اسانه پیدا کې کوم سړی چې ستاسو موبایل در اخیسته وي نو ته اسانه هغه سړی معلومولی سې دغه رقم ملګرو اوس راځو په دې کې موږ فنګر فرنټ لاک لګوو یعنې بیا چې هر شی موږ خلاصو هغه به زموږ په ګوته باندې خلاصېږي لیکن بل چا په ګوته باندې به نه خلاصېږي نو ملګرو دغه مور چې لیکلی ده په دغه مور باندې به تاسو کلیک وکړئ په مور چې مې کلیک وکړئ ملګرو ګوره دا څنګ ته دلته ډسکیوز لیکلی ده په دغه باندې به ملګرو تاسو کلیک وکړئ په دغه تاسو کلیک وکړئ ګوره ملګرو دلته لاندې اخره ده فنګر فرنټ په دغه فنګر فرنټ چې تاسو کلیک وکړئ ګوره پلیز ډبل ټیپ اینډ دین هولډ ګوره دوه وار به دا رقم تاسو ګوته دی پوهوي درې وار به دی ګوته پکې دی ګوره هلته لاندې رالی وي سکسیډېډ یعنې دا اوس فنګر فرنټ لاک هم ولګېدی نو ګوره اوس راځو زه اپلیکیشن تاسو ته خلاصوم زه راځم ګیلري خلاصوم نو دغه رقم ګوره دا له ما چې اوله وار فنګر فرنټ غواړي ګوره ملګرو زه په دې باندې اوله وار غلطه ګوته ږدم ګوره دا له سره سر خلاصوي لا نه اوس زه بېرته هغه ګوته پږدم ګوره دلته به هم تاسې دوه وار دی ګوته پوهوي درې وار به ګوته په ونیسئ هغه ګوره له موږ سره ګیلري خلاصه سوله اوس بل پاسورډ در چې غواړئ بل پاسورډ پسې ورکړئ تاسو ته به ګیلري پسې خلاصه سي هغه شی به تاسو ته خلاصې نو دغه رقم اوس ګوره کار شی ته خلاصوي دغه رقم وټساپ ته خلاصوي هم له تاسو دغه ګوره اوله وارې فنګر فرنټ غواړي فنګر فرنټ ته دغسې وروښوئ بیا له تاسو بل لاک غواړي بل لاک پسې ورکړئ دغه رقم تاسو ته به هغه شی خلاص سي هغه اپلیکیشن به درته خلاص سي نو ملګرو دغه په ذریعه سره تاسو کولی شئ چې خپل پرسنل شیان ټول محفوظه کړئ بیا که چیرې له تاسو موبایل پاتې سي یو ځای ستاسو موبایل کېږدئ نو هېڅ مسله هم نه ده هېڅوک به هم نشي کولی چې ستاسو په موبایل کې کومه خرابي وکړي یا ستاسو پرسنل شیان وګوري نو دغه رقم ملګرو اوس که تاسو غواړئ چې په دغه اپلیکیشن کې ویډیوګانې پټ کړئ یا عکسونه کې پټ کړئ نو دغه لاکټ چې لیکلی د ملګرو په دغه لاکټ باندې تاسو کلیک وکړئ په لاکټ چې مو کلیک وکړئ ملګرو یعنې دغه اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ نو کله چې ملګرو تاسو اپلیکیشن خلاص کړئ ګوره دویم اپشن ده دلته موږ سره فوټو والټ په دغه فوټو والټ به داسې کلیک وکړئ او دغه پلس نشان لیکلی ده په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ هر دلته به د تاسو موبایل ګیلري خلاصه سي څه عکسونه سوي ټول به درته راسي نو هر عکس چې مې پټوی کې هغه دی وښیاست او دا لاندې لاک لیکلی ده په دغه تاسې کلیک وکړئ ګوره دا لاک سو نو ګوره ملګرو دغه دوه عکسونه موږ دلته په خپل موبایل کې پټ کړو نو اوس هر څوک تاسو موبایل واخلئ نو اول ورځ د ګیلري خلاصوي ګیلري ته هم کوډ لګېدلی ده نو که چیرې تاسو درته دغه کوډ ور خلاص کړي یعنې ګیلري ور خلاصه کړئ دغه رقم درته په موبایل کې په لاس ورکړي ګوره ګیلري موږ خلاصه کړه هغه دوه عکسونه دلته له سره کیستله هم نه نو دغه رقم ملګرو دغه عکسونه خو موږ دلته پټ کړي دي بیا به تاسو راسئ دغه لاکټ به تاسو خلاص کړئ یعنې دغه اپلیکیشن تاسو خلاص کړئ فوټو وال باندې ستاسو کلیک وکړئ ګوره هغه دوه عکسونه دلته پراته دي دغه رقم بېرته کوم له دې ګیلري ته وړل نو دغه په کوچ کښې دغه پنسل غوندې نشان ده په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ دواړه عکسونه به د یې وښیاست او دغه انلاک چې ده په دغه تاسو کلیک وکړئ اوکې کړئ ګوره دا بېرته ولاړو له دې ځای یعنې اوس دا نه دي پټ اوس دا هر څوک کتلی شي دغه رقم که ویډیو پټولی ملګرو هم تاسو به شاته راسي دغه ویډیو واټس لیکلی ده د پلس نشان تاسو کلیک وکړئ تاسو په موبایل کې چې هر څونه ویډیو پرتې دي هغه به ټول راسي هغه ویډیو به وښیاست او دغه لاک سوي هغه ویډیو به هم پټه سي بیا به هېڅوک هم نشي کولی چې ستاسو په موبایل کې دغه ویډیو وګورئ نو ملګرو دا ډېر خوندور اپلیکیشن ده یو خوندور لاکر ده نو تاسو کولی شئ چې خپل ټول شیان محفوظه کړئ بیا به هېڅوک هم نشي کولی چې ستاسو بې اجازې یو شی خلاص کړي
یعنی که چیرې دته موبایل په لاس ورسي بیا هم دی به نسي کولی چې ستاسو موبایل کې وټساپ دغه رقم هر شي ته ستاسو لاک لګولی هغه شی به دی نسي خلاصولی. نو ملګرو که ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه خبر سي او له دې څه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو ملګرو ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.